اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې سړی مونږ کې نیت کوي نو کعبه به پکې یادای کنه؟ نو جواب، حسن ابن زیاد دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی، هغه د امام سره نقل کړی دی چې څوک نیت کوي نو کعبه به پکې یادای، نیت کې به کعبه راولي. لیکن صحیح خبر ادا ده چې څوک قبله ته مخ کوي، دا قبله ته او کعبه ته مخ کول دا پنیت کې دراوستلو نه سړی بے پروا کوي. نو چې کعبه ته د مخ کو نو کنیت کې نه راولي، دا مخ کولم دا غي د پاره کفایت کوي. دا مسله مبسوط ته امام سرخسی رحمه الله لیکلی ده، اول جلد صفحه دا 14.